اوس راځو چې ګورو پروډکټ څنګه ایډیټ کو او خپل یوزر نیم دی اکاونټ څنګه چینج کو او صحیح نوم ورکو خپل سټور ته. هلته یې اپشن نه که بیرته به راشئ دلته ایبې ته سیلر ته به راشئ د اکټیو لیسټینګ به واخلئ او دلته به راشئ دې پروډکټ و دې کې به دلته ریوایس واخلئ او یا که پروډکټ خپل خلاص کړئ نو دلته لیکلی ریوایس لیسټینګ دې باندې چې کلیک کړئ نو دلته راشئ دا ټایټل موږ صحیح ورکړو ډیټیل یې مو ورکړی ده پیکچر یې مو ورکړي دلته به اوس موږ ته اپشن راکړه دا به صفا کړئ چیټ جي پي ټي چې موږ کومه ډسکرپشن لیکلی ده دا به راشئ دا به کاپي کړئ ټیکسټ فار فاسټ ډرنکینګ خو دلته ورته ورکړی دې ځای پورې به کاپي کړئ دلته به راشئ دلته به پیسټ کړئ دا به یو وارې ووایي چې پروډکټ که ده صحیح لیکلی نه دی لیکلی او که دلته به واخلئ دا دلته چې دا لیکلی دا مطلب چې تا ریټ نه باوجود دغونه فیس به کسټمر نه ایبې اخلي ایبې تا نه هم پیسې کټ کوي پرسنټیج او کسټمر نه هم دومره پروټیکشن فی اخلي دا ټول به بیا یو وارې چک کړئ او اوس چک دې کړه کمپلیټ شو سیو به واخلئ بس دا پروډکټ ته اوس صحیح شو که بیا هم ګورئ ته وایي چې ډسکرپشن ورسره راغلی که نه ده راغلی راشه دلته خپل پروډکټ سیلینګ ته واخله سیلینګ اوورویو اکټیو لیسټینګ دا و که نه دې باندې کلیک کړه نو دا دلته چې لاندې راسئ دا وګوره د ډسکرپشن ورسره راغی ښه د موږ اوس د سټور خپل سیټ اپ صحیح نه ده کړی د سټور نوم هم صحیح نه ده لیکلی نو دا به صحیح کړو دا څنګه صحیح کېږي دلته چې راشئ کله ایبې ته لاګین شو نو دلته دا ته چې ماوس کېږدئ نو دلته راځي د خپل هغه باندې به کلیک کړئ یوزر نیم باندې ایډیټ پروفایل واخله او دلته به لوګو ورکړئ لوګو هره لوګو چې ته ورکړې نو هغه لوګو به اوس ما د پروډکټ عکس ورکړه دلته به ورته لوګو ورکړئ سیف به دلته اوس ما پروډکټ عکس واخیسته دا مې سیف کړه او دلته به زه بیا ایډیټ واخلم او دلته به د خپل سټور په باره کې لږ شی ولیکم دلته به راشم نو دلته که چېر سټور ډیټیل هر څه ته لیکي هغه به دلته ولیکئ دلته به یې پیسټ کړئ او بیا لیکئ سیو واخلئ هغه به هم سیو شي اوس دا یوزر نیم پاتې ده یوزر نیم به موږ څنګه صحیح کوو ایډیټ ته لاړ شه اکاونټ سیټینګ واخله یوزر نیم راته راغی یوزر نیم ته به اوس به موږ سټور نوم ورکوو هغه ډیپینډ موږ پورې کوي اوس ما رویال ګلو پروډکټس واخیسته یوزر نیم دا صحیح یوزر نیم ورکړی دا چې دا سپیس میس پکې نه وي دا پکې نه وي نو داسې یو امپاور افغانستان مې ورکړه سیو مې کړه دا اوس سلیکټ شو دننه بیرته پاسورډ به ورکړې ایمیل هم راغی چې ستا یوزر نیم دا اوس وګوره ما یوزر نیم صحیح شو